که تاسو د مصروفیاتو د وجې نه نشئ کولی چې مکمل نحوې او نحومیر ته پوره کال ورکړئ، نو موږ تاسو لپاره مکمل نحوه او نحومیر صرف په 3 لیکچرو او ویډیوګانو کې په ډېرې اسانې طریقې سره بیان کړې ده. که غواړئ چې مکمل نحوه زده کړئ نو دا 3 درسونه او لیکچرې یو ځل لازما وګورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. په نن درس او لیکچر کې به موږ د نحومیر د کتاب د 3م جز تفصیلا خلاصه ذکر کړو ان شاء الله الرحمن. د نحومیر د کتاب 3م جز خاتمه ده او په دې خاتمه کې ټولې 42 خبرې ذکر دي. د دې 42 خبرو څخه اولنۍ خبره ده د خاتمه اجمالا خلاصه. د خاتمه اجمالا خلاصه ده چې د نحومیر کتاب په خاتمه کې داسې فواید کثیره ذکر دي چې د هغو پیژندل لازم او ضروری دي، او په دې خاتمه د نحومیر کې ټول په ټوله 3 فصلونه ذکر دي. دا اول نمبر خبره د خاتمه اجمالا خلاصه وه. اوس راځئ د خاتمه د اولنی فصل خلاصه ذکر کوو. د خاتمه په اولنی فصل کې ټول په ټوله 19 خبرې ذکر دي. د دې 19 خبرو څخه اولنی خبره ده د فصل اول تعین، یعنی چې په اول فصل د خاتمه کې کوم یو څیز بیانیږي د هغې تعین. د خاتمه په اول فصل کې توابع ذکر دي، بیان د توابع دی. دا اول نمبر خبره د فصل اول تعین. په فصل اول کې 2م نمبر خبره ذکر کیږي د تابع تعریف. ګورئ توابع جمع د تابع ده. تابع هغه اسم دی چې د یو اسم څخه وروسته واقع وي او کوم اعراب چې په مخکینی اسم باندې راغلی وي همغه اعراب په ده باندې هم وي او په دواړو اسمونو باندې د اعراب وجه هم یوه وي. 3م نمبر خبره د تابع څخه د مخکینی لفظ نوم. د تابع څخه چې کوم مخکینی لفظ وي هغه ته متبوع ویل کیږي. په فصل اول د خاتمه کې 4م نمبر خبره ذکر کیږي د تابع حکم. کوم اعراب چې د متبوع وي همغه اعراب د تابع هم وي. د خاتمه په اول فصل کې 5م نمبر خبره ذکر کیږي د تابع تعداد او اقسام. تابع دا په 5 قسمه ده. اول صفت، 2م تاکید، 3م بدل، 4م معطوف یا عطف بحرف، 5م عطف بیان. د خاتمه په اول فصل کې 6م نمبر خبره ذکر کیږي د صفت تعریف. صفت هغه تابع ده چې په داسې یوې معنا باندې دلالت کوي چې هغه معنا د په مطبوع کې موجوده وي او یا په داسې یوې معنا باندې دلالت کوي چې هغه معنا د مطبوع په متعلق کې موجوده وي. د خاتمه په اول فصل کې 9م نمبر خبره ذکر کیږي د صفت احکام. دا خبره په یاد لرئ چې صفت په 2 قسمه ده. اول صفت بحاله، 2م صفت بحال متعلقه. د صفت بحاله حکم. د صفت بحاله حکم دا دی چې صفت بحاله به د خپل مطبوع سره په لږ شیانو کې موافق وي. اول تعریف، 2م تنکیر، 3م تذکیر، 4م تانیث، 5م واحد، 6م تثنیه، 7م جمع، 8م رفع، 9م نصب او 10م جر. خو په دې 10 کې به په یو وخت کې 4 موجود وي. تعریف تنکیر کی به یو موجود وي، تذکیر تانیث کی به یو موجود وي، واحد تثنیه او جمع کی به یو موجود وي، دارنګ رفع نصب او جر کی به یو موجود وي.
او د صفت بحال متعلقه حکم دا دی چې صفت بحال متعلقه د خپل مطبوع سره په 5 شیانو کې موافق وي. اول تعریف، دوهم تنکیر، دریم رفع، څلورم نصب، پنځم جر. خود په دې 5 کې به په یو وخت کې 2 موجود وي. په هغې 2 کې به یا تعریف تنکیر موجودی، په دې 2 کې به یو موجود وي، یا به رفع نصب جر په دې 3 کې یو موجود وي. نو یو به د تعریف او تنکیر څخه موجود وي، یو به د رفع نصب او جر څخه موجود وي. د خاتمې په اول فصل کې 8 نمبر خبره ذکر کیږي. یو قاعده، د قاعده خلاصه دا کله چې موصوف نکره وي نو په دې وخت کې بیا د دې موصوف صفت جمله خبریه هم راتللی شي او په دې کې به بیا یو عاید وي چې هغه به د موصوف ته راجع وي. په دې جمله کې به یو عاید وي او دغه عاید به څه ته راجع وي؟ موصوف ته راجع وي. د خاتمې په اولنی فصل کې 9 نمبر خبره ذکر کیږي د تاکید تعریف. تاکید دا هغه تابع دی چې هغه د خپل مطبوع حال مضبوط کړي په نسبت کې او یا په شمول کې، د دې لپاره چې سامع ته څه شک پیدا نشي. د خاتمې په اول فصل کې 10 نمبر خبره ذکر کیږي د تاکید تقسیم. تاکید په 2 قسمه ده، یو ته ویل کیږي تاکید لفظي، دوهم ته ویل کیږي تاکید معنوي. د خاتمې په اولنی فصل کې 11 نمبر خبره ذکر کیږي د هر یو وضاحت، د تاکید لفظي او د تاکید معنوي، د هر یو وضاحت. تاکید لفظي په تکرار د لفظ سره وي او تاکید معنوي دا په 8 الفاظو سره راځي. د خاتمې په اولنی فصل کې 12 نمبر خبره ذکر کیږي د بدل تعریف. بدل هغه تابع دی چې د نسبت څخه په خپل مقصود وي، مطبوع مقصود نه وي. 13 نمبر خبره ذکر کیږي په اولنی فصل د خاتمې کې د بدل تقسیم. بدل په 4 قسمه دی، اول بدل الکل، دوهم بدل الاشتمال، دریم بدل الغلط، څلورم بدل البعض. 14 نمبر خبره د خاتمې په اولنی فصل کې ذکر کیږي د هر یو وضاحت، د دې 4 واړو کې د هر یو وضاحت. اول بدل الکل. بدل الکل د هغه بدل ته وایي چې د تابع او مطبوع مصداق یو وي. دوهم بدل البعض د هغه تابع دی چې د خپل مطبوع یو جز وي. بدل الاشتمال هغه تابع دی چې داسې یو څیز باندې دلالت کوي چې د هغه مطبوع سره تعلق وي. څلورم بدل الغلط. بدل الغلط هغه تابع دی چې د داسې یو لفظ نه وروسته ذکر وي چې هغه د غلطۍ یا سبقت لسانۍ د وجې نه ویلی شوی وي. د خاتمې په اولنی فصل کې 15 نمبر خبره ذکر کیږي د عطف به حرف تعریف یا د معطوف تعریف. عطف به حرف هغه تابع دی چې د حرف عطف څخه وروسته ذکر وي او کوم نسبت چې مطبوع طرف ته وي هغه نسبت تابع طرف ته هم وي. د خاتمې په اولنی فصل کې 14 نمبر خبره ذکر کیږي د حروف عاطفه تعداد. حروف عاطفه لستی. 19 نمبر خبره د خاتمې په اولنی فصل کې ذکر کیږي د عطف به حرف دویم نوم، دیتا عطف نسق هم وایي. د عطف به حرف ته دوهم نوم څه ماخلي؟ عطف نسق. 18 نمبر خبره د خاتمې په اولنی فصل کې ذکر کیږي د عطف بیان تعریف. عطف بیان هغه تابع دی چې د خپل مطبوع وضاحت کوي خو صفت نه وي. د خاتمې په اولنی فصل کې 19 نمبر خبره او آخرنۍ خبره ذکر کیږي یوه قاعده. د قاعدې خلاصه دا ده کله چې نوم او کنیت جمع شي نو په دې دواړو کې چې کوم یو مشهور و هغه به عطف بیان. نو د نحوامیر د کتاب په 3م جز کې چې خاتمه ده تر دې ځي پورې ټول په ټوله 20 خبرې ذکر شولې. راځئ اوس د نحوامیر د کتاب د 3م جز چې خاتمه ده
د هغې د دویم فصل خلاصه ذکر کوو او وایو. نو د خاتمې په دویم فصل کې ټول په ټوله 4 خبرې ذکر دي. د دې 4 خبرو څخه اولنۍ خبره ده چې په دې دویم فصل کې څه ذکر کیږي د هغې تعین به وکړي درته. نو په دې دویم فصل د خاتمې کې د منصرف او غیر منصرف بیان دی. دا اول نمبر خبره شوه چې په دې دویم فصل کې څه ذکر کیږي د هغې تعین به درته وکړي. دا اول نمبر خبره ده. دوهم نمبر خبره په دویم فصل د خاتمې کې ذکر کیږي د منصرف تعریف. منصرف هغه اسم دی چې په هغه کې د منصرف هیڅ یو سبب موجود نه وي. دریم نمبر خبره په دویم فصل د خاتمې کې ذکر کیږي د غیر منصرف تعریف. غیر منصرف هغه اسم دی چې په هغه کې د منصرف 2 اسباب موجود وي. څلورم نمبر خبره او آخرنۍ خبره په دویم فصل د خاتمې کې ذکر کیږي د منصرف د اسباب و تعداد او مصداقات، چې د منصرف څو اسباب دي او کم کم دي. نو د منصرف 9 اسباب دي. اول عدل، دوهم وصف، دریم تانیث، څلورم عجمه، پنځم جمع، شپږم ترکیب، اووم معرفه، اتم وزن فعل او نهم الف او نون زائده تان. داوا د نحو امیر د کتاب د دریم جز چې خاتمه ده د هغې د دویم فصل خلاصه، چې د نحو امیر د کتاب د دریم جز چې خاتمه ده د هغې په دویم فصل کې دا 4 خبرې ذکر دي. نو 0 خبرې مخکې ذکر شوي وي او 4 خبرې دا دي. نو 0 او 4 دا ټول په ټوله څو خبرې شولې؟ 40 خبرې شولې. یوه خبره اول ذکر شوي وه چې هغه د خاتمې اجمالا خلاصه وه. بیا پسې چې د 19 خبرې په اولنی فصل د خاتمې کې ذکر شولې. بیا پسې په دویم فصل د خاتمې کې څو خبرې موږ وویلې؟ 4. نو 1 او 19 شل او 4 40. اوس راځئ د نحو امیر د کتاب د دریم جز چې خاتمه ده د هغې دریم فصل وایو، د دریم فصل خلاصه ذکر کوو. نو د خاتمې په دریم فصل کې ټولې 18 خبرې ذکر کیږي. نو 40 خبرې مخکینی وي او 18 خبرې دا دي. 40 او 18 دا ټول په ټوله څو خبرې جوړیږي؟ 42 خبرې ذکر کیږي. نو په خاتمه کې ټول په ټوله دغه 42 خبرې څه دي؟ ذکر دي. نو راځئ د دقې دریم فصل خلاصه ذکر کوو چې په دې کې 18 خبرې ذکر دي. د هغې 18 خبرو څخه اولنۍ خبره ده په دې دریم فصل کې چې کوم یو څیز ذکر کیږي د هغې تعین به درته وکړي. نو د خاتمې په دریم فصل کې د حروف غیر عامله بیان کیږي. دا اول نمبر خبره. او دویم نمبر خبره د خاتمې په دریم فصل کې ذکر کیږي د حروف غیر عامله تقسیم. حروف غیر عامله دا په 14 قسمه باندې دي. د خاتمې په دریم فصل کې دریم نمبر خبره ذکر کیږي د حروف غیر عامله د اولنی قسم تعداد او مصداقات. د حروف غیر عامله اولنی قسم هغه د حروف تنبیه. حروف تنبیه دا 3 دي. اول الا، دوم اما، دریم ها. څلورم نمبر خبره د خاتمې په دریم فصل کې ذکر کیږي د حروف غیر عامله او د دوهم قسم تعداد او مصداقات. د حروف غیر عامله او دوهم قسم حروف ایجاب دي او حروف ایجاب دا 6 دي. اول نعم، دوهم بلا، دریم اجل، څلورم ای او پنځم جیری، شپږم ان. پنځم نمبر خبره د خاتمې په دریم فصل کې ذکر کیږي د حروف غیر عامله او د دریم قسم تعداد او مصداقات. د حروف غیر عامله او دریم قسم د حروف تفسیر.
او دا 2 حروف دي، اول ای دوهم ان. د خاتمه په دریم فصل کې شپږم نمبر خبره ذکر کیږي د حروف غیر عامله او د څلورم قسم تعداد او مصداقات. نو د حروف غیر عامله او څلورم قسم د حروف مصدریه او دا حروف مصدریه 3 دي، ما، ان او ان. اوم نمبر خبره د خاتمه په دریم فصل کې ذکر کیږي د حروف غیر عامله او د پنځم قسم تعداد او مصداقات. نو د حروف غیر عامله او پنځم قسم د حروف تحزیز او حروف تحزیز دا 4 دي، الله، هلا، لولا او لوما. د خاتمه په دریم فصل کې اتم نمبر خبره ذکر کیږي د حروف غیر عامله او د شپږم قسم تعداد او مصداقات. نو د حروف غیر عامله او شپږم قسم د حروف توقع او حرف توقع دا صرف او صرف یو دی او هغه د قد. د خاتمه په دریم فصل کې نهم نمبر خبره ذکر کیږي د حروف غیر عامله او د اوم قسم چې حروف استفهام دي د دې تعداد او مصداقات به درته ذکر کی. نو حروف استفهام دا 3 دي، ما، حمزه او حل. د خاتمه په دریم فصل کې لسم نمبر خبره ذکر کیږي د حروف غیر عامله او د اتم قسم تعداد او مصداقات. نو د حروف غیر عامله او اتم قسم د حروف ردع او حروف ردع دا صرف او صرف چې دی دا یو دی او هغه د کلا. د خاتمه په دریم فصل کې 11 نمبر خبره ذکر کیږي د حروف غیر عامله او د نهم قسم چې تنوین دی د هغه تعداد او مصداقات به درته ذکر کی. نو تنوین دا په 15 قسمه دی، یو تنوین تمکن، دوهم تنوین تنکیر، دریم تنوین عوض، څلورم تنوین مقابله، پنځم تنوین ترنم. د خاتمه په دریم فصل کې 12 نمبر خبره ذکر کیږي د حروف غیر عامله او د لسم قسم جنون تاکید دی د هغه تعداد او مصداقات. نو دا نون تاکید چې دا د فعل مضارع په اخر کې راځي او دا نون تاکید دا په 2 قسمه دی، یو ته ویل کیږي نون تاکید ثقيله، دوهم ته ویل کیږي نون تاکید خفیفه. د خاتمه په دریم فصل کې 14 نمبر خبره ذکر کیږي د حروف غیر عامله او د 11 قسم چې حروف زیادت دي د هغه تعداد او مصداقات. نو حروف زیادت دا 8 دي، ان، ان، ما، لا، من، کاف، با او لا. د خاتمه په دریم فصل کې 14 نمبر خبره ذکر کیږي د حروف غیر عامله او د 12 قسم چې حروف شرط دي د دې تعداد او مصداقات به د ذکر کی خو سره د وضاحت نه. حروف شرط دا 2 دي، یو اما، دوهم لوما. اما دا د ما قبل د اجمال تفسیر لپاره راځي او لو دا راځي لپاره د انتفاع د ثانی د وجه د انتفاع د اولنا. د خاتمه په دریم فصل کې 15 نمبر خبره ذکر کیږي د حروف غیر عامله د 14 قسم چې لولا د هغه وضاحت. لولا دا راځي لپاره د انتفاع د ثانی د وجه د وجود د اولنا. د خاتمه په دریم فصل کې 14 نمبر خبره ذکر کیږي د حروف غیر عامله د 14 قسم چې لام مفتوحه ده د هغه بیان او وضاحت بدلته وکي. لام مفتوحه دا د تاکید لپاره راځي. 19 نمبر خبره د خاتمه په دریم فصل کې ذکر کیږي د حروف غیر عامله او د 15 قسم چې ماده د هغه بیان. نو د لفظ معنی مراد هغه ماده چې هغه په معنا د ما دا مسله وي. 18 نمبر خبره او اخرنۍ خبره د خاتمه په دریم فصل کې ذکر کیږي د حروف غیر عامله او د 14 قسم چې حروف عطف دي د هغه تعداد او مصداقات. حروف عطف دا لستی، واو، فا، ثم، حتی، اما، او، ام، لا، بل او لکن. نو داوا د نحو امیر د کتاب د دریم جز چې خاتمه ده د هغه تفصیلا خلاصه. نو د نحو امیر د کتاب په دې دریم جز کې چې خاتمه ده په دې کې ټول په ټوله 2 خبرې ذکر دي. په هغه 2 خبرو کې اوله خبره چې ده هغه د خاتمه اجمالا خلاصه وه. پسې چې دی بیا 19 خبرې دا د خاتمه په اولنی فصل کې ذکر شولې او بیا پسې د خاتمه په دویم فصل کې چې دی 4 خبرې ذکر شولې. نو 1 او 19 دا 20 شوې
خبرې شوې او بیا 20 او 4 خبرې چې په دا 4 خبرې په دویم فصل د خاتمې کې ذکر وي دا شولې 40. بیا د خاتمې په دریم فصل کې منګه ټول په ټوله خبرې ویلې 18. نو 18 او 40 دا ټولې خبرې شولې 42. نو په خاتمه کې ټول په ټوله دقه 42 خبرې ذکر دي.